تیر ځل موږ ته د دې شرف حاصل شوی و نو سوات کې یو خنزیر دی خنزیر نام بتر دی خنزیر نامه ده خنزیر نومې دی ابو نامه سره ابو خنزیر ابو خنزیر څه نومې دی ابو خنزیر وایي په دې کې منتر دی منتر نزاغ ابو خنزیر ته وایم چې دې کې منتر نه دی دې کې د عقید جهان زلف مبارکي هغه یو مولوي صاحب دی بریلی غونته کې احسان الله حسین نوم یې دی هغه داسې په میاشت کې چې هغه داسې لطیفونته کې کار نه کړی نو په هغه وخت نه تېرېږي پرون کابل اوس یې ویډیو چلېده د جنت ټکټ یې تقسیمه د جنت ټکټ پته نشته یو قیمتي صادري په هغې کې ماته ښکاري چې قرآن به یې بند کړی په هغې کې یا خپل څه کتاب به یې بند کړی یا څه منتر منتر به یې بند کړی هغه داسې ښه مزدار بند کې کپړه پرې راواړی بیا یې داسې ښکل کړي بیا یې په دې سترګو ولګوي په دې سر یې ولګوي بیا یې په دې خپل سر داسې کړي اول خو به ټکټ دی یې دی که نه دا خو بیا قمقل دی چې نورو له ټکټ یې ورکوي او دی به کې پاتې شو دی د برکت نه محرومه شو نو اول دغه خښته ورته کي هغه دې کپړه کې بند کړي پته چې څه دي یا خو به کې دننه قرآن پروت دی او د قرآن بېادبي ده والعیاذ بالله او یا به کې داسې خاص منتر منتر څه شی به کې ایښودی نو بیا دا کسان لیړ کې شي لیړ کې شي وایي لیړ کې شي هر یو راځي او به سر یې ورته داسې کېږدي هر یو راځي او په سر یې ورته داسې کېږدي چې کوم خاص دده کسان دي چې دی پېژني یا دله شوړه مضبوطه ورکوي پیسې میسې ورکوي هغه ته دی به خپله ته را مخکې شي ته را مخکې شي تا بل ټکټ ولګي چې بیا که ختم شي هغه غلاف یې جوړ کړی اوس تاسو سوچ وکئ چې د یو علاقې د ملا د عقیده ده د دې علاقې عوام به څنګه وي د تاسو اندازه ولګوئ زه به څه نه وایم ده مونږ که خوله وازو وي توابیان دي وي دوی څوک په ارام نه پرېږدي اوس دې خبرې ته وګوره دا د ملا عقیده ده او ښه مشهور ملا دی هغه غریبي رکږي او قصې وایي دا د دې ملا عقیده دی چې پکې مشهور دی نو بیا هم د هغه عامي په باره کې څه خیال دی چې هغه د مدرسې په مخ نه دی ورغلی او هغه د قرآن تلاوت نشي کولی قرآن او حدیث پیژني نه نو د هغه به څه عقیده یې بیا نن مې یو بله ویډیو وکته دا ټولې توحید مسلې دي موږ پکې داسې مثالونه بیانوو چې موږ راویښ شو دا کم چې وایي نه تاسو چې دا کمې خبرې کوئ دا نشتې وایي په پنجاب کې داتاګنج بخش چې کوم دی داتا ورته دوی حالانکې دا خو د دوی خبره موږ کوو نور مرسته کوونکي او په مصیبتونو کې مصیبت لري کوونکي ذات هغه څوک دی ایو الله د دوی له داتا گنج بخش هلته دروازه ده د په دې دربار باندې نو هغې ته دروازه وایي بهشتي دروازه کومه دروازه بهشتي دروازه او بهشتي بهشت څه ته وایي جنت ته وایي دا د جنت دروازه ده زمونږ طرف ته مولوي صاحب د جنت ټکټونه تقسیموي او د پنجاب والو سره پوره دروازه شتي نو موږ لږ شاته وي دا وایي موږ سره ټکټونه دي هغوی سره پوره دروازې دي خلک پاسې په داسې باقاعده لیکلي بهشتي دروازه دا دروازه به کال کې یو پیر کولی وي او دې ته په دې ننوتو کې په سوونو کسان مري په دغه ځای کې په دې رش ته راسه ځکه وایي څوک چې په دې ننوتو دی چېرته ننوتو د جنت ته ننوتو بیا کار دا شوی دی چې هغه دروازه چېرته چا ښځې کولو کړې ده نو په دوی چغې وایي دنده چې به کوم کاروباریان ناست دي او دوی خو دا د داتا صاحب لکه په نسل کې را روان دي هغه وایي چې 800 کاله د دې دروازې وشو دا د هغوی تاریخ دی
او دا دروازه هر کال نارینه و کولاو کړې ده نن زمونږ په هغه دغه باندې حمله وشوه او دا بېادبي وشوه او زنانه دا کولاو کړو دا څنګه سزا دا دی چې دا دروازه به موږ نه کولاو او بهر په سوونو کسان چغې وایي او خلک راځي مینتونه ورته کوي او بعض حکومتي کسان د دې زن نه ولا اسلامي کوي کولاوي کوي هغوی نه کولاو ځای ګرځي ځان له چې د جهنم دروازه جوړه کوي ورننوځي جنت هغه مو بنده کړه دا حال دی بیا وی دوی وابیانو یو سړی پرې نه خو پارچه پسې دوی لګېږي نو تاسو ووایئ ځه چې دوم دا دعوه کوي موږ قرآن او حدیث منو ظالمانو د جنت دروازه دلته څنګه راله او حدیث کې خدای دی چې د جنت دروازه به اول څوک کولاوي رسول صلی الله علیه وسلم به کولاوي او د جنت د دروازې هغه اندازه د پلنوالي او د هغې د اوږدوالي او دوی دلته دروازه جوړه کړې وي د جنت دروازه ده او بل ځوان شیره خوا په پښتونخوا کې چې ټکټونه تقسیموي هسې خبره مې دې پورې کوله چې د مولیانو بعضو مولیانو دا حال دی نو د دغه علاقې د عوامو به څه حال الله دې د هغوی مل شي زړه مې به وسوځي په دغه عوامو او کله ناکله مې ورته غوسه هم پیدا شي وجه دا ده دا اوس کوم مولوي صاحب چې ټکټونه تقسیم کړي د جنت ته لاړ شه په دې مولوي صاحب باندې رد وکړه عمده خلک درپسې راپاسېږي چې تا ولې د مولوي صاحب خلاف خبره وکړه نو دې عوامو ته به دې غوسه هم پیدا شي چې ستاسو د عقل په خپو کې پروت دی به کوم ځای کې د ده سره کوم ځای کې دی ټکټ د جنت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټکټونه نه و د جنت چې ورکړی وی د پیغمبر سره و داسې ټکټونه چې تقسیم کړي نه نو ده سره د کوم ځای ټکټ راغی او دې څنګه تقسیموي ده نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړي او زمونږ د ملک نه دې الله د شرک او د بدعاتو او د خرافاتو د عقیدې او نظریې دې الله ختم کړي والله سبحانه وتعالی دې هلته د توحید د عقیدې فضا دې الله هلته راولي